السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وئ جوړ یاست، شپې ورځې ژوند زندګي وخصیت هم ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو. ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو ته موږ څو ورځې مخکې یوه ویډیو اپلوډ کړې وه، په هغه کې مو تاسو ته د آنلاین ډول شیانو قیمت معلومولو طریقه ښودلې وه. بیا مو ستاسو سره ژمنه وکړه چې موږ به تاسو ته راتلونکې ویډیو په همدې موضوع جوړوو چې مثال څنګه کولی شو په آنلاین ډول یو شی واخلو په خارج ملکونو کې. مثال که تاسو چېرته خارج ملکونو کې اوسېږئ، یا دوبۍ کې، سعودي عرب کې، امریکا کې، اسټرالیا کې، انګلستان، فرانسه، بغیر له پاکستان افغانستان څخه خارج ملکونو کې تاسو اوسېږئ، څنګه په آنلاین ډول یو شي ته اپلای کولی شئ بغیر له دې چې تاسو یو چېرته پسې لاړ شئ، مثال ښار ته یا کوم دوکان ته پسې وځئ، چې تاسو ته بغیر له دې چې تاسو چېرته لاړ شئ خپل کور او کوټې او دوکان ته در ورسېږي یو شی څنګه موږ آنلاین ډول ورته اپلای کولی شو. نننۍ ویډیو پر همدې موضوع د ملګرو ویډیو سکیپ کوئ مه تر پایه وګورئ. ویډیو ډیره زیاته مهمه ده له هغو ملګرو لپاره چې څوک خارج ملکونو کې اوسېږي. که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي زموږ یوټیوب چینل هم حتما در سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره نوې ویډیو اپلوډ کېږي تاسو ته په خپل وخت سره در ورسېږي. نو راځئ زه د ویډیو لور ته ویډیو سکیپ کوئ مه. نو لومړی به ملګرو تاسو راشئ خپل ګوګل کروم براوزر ته. هر کله چې ګوګل کروم براوزر ته راشئ ملګرو، تاسو به دلته په ګوګل کروم براوزر کې ولیکئ امازون ټکی کام. دا مو چې کله ولیکئ ملګرو، تاسو به همدغه سایټ ته داخل شئ. هر کله ملګرو که تاسو بیا هم همدغه سایټ ته نشئ داخلېدی، یا تاسو امازون نشئ لیکلی، یا مثال لینک نشئ پیدا کولی اوریجنل لینک، ما به تاسو ته د همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې د همدغه سایټ لینک اچولی وي. تاسو به د همدغه ویډیو ډسکریپشن ته لاړ شئ، په لینک به کلیک وکړئ او تاسو به همدغه صفحې ته داخل شئ. نو هر کله ملګرو که په لینک مو کلیک وکړ بیا یې مشکل سره مخ شئ، مثال ستاسو نه ایمیل وغوښته، نو تاسو به یو ایمیل داخل کړئ. مثال ستاسو ایمیل چې هرې کمپنۍ سره تړاو لري، مشکل نشته. که جیمیل کمپنۍ سره تړاو لري، مثال یاهو او هاټمیل، هره کمپنۍ سره په کمپنۍ باندې ستاسو ایمیل و، مثال په هر نوم په جیمیل، یاهو، هاټمیل، تاسو به ایمیل داخل کړئ او دغه سایټ ته به راشئ. نو هر کله چې دغه سایټ ته داخل شئ ملګرو، تاسو دلته وینئ تاسو به عمومي امازون سایټ ته داخل شئ. دلته ملګرو تاسو وینئ رقم شیان دي، قسم شیان. دلته ملګرو تاسو وینئ دوا ده، رقم شیان دي، خو تاسو مثال د خپله خوښې شی به دلته سرچ کړئ. د سرچ تاسو وینئ ملګرو د پس سرچ په همدې سرچ کې به ستاسو د خپله خوښې شی ولیکئ. مثال ستاسو چې شی اخلئ، موبایل اخلئ، کمپیوټر اخلئ، چارجر اخلئ، اوتو اخلئ، جامې اخلئ، بوټان اخلئ، هر څه تاسو اخلئ، موټر اخلئ، تاسو به دلته ولیکئ. خو زه غواړم چې مثال موبایل واخلم، وایناین پریم موبایل، یا مثال سامسنګ موبایل، خو زه غواړم چې وایناین پریم موبایل واخلم، هواوی وایناین پریم موبایل، ځکه چې د بعضو موبایلونو ما خپله هم نومونه نه دي زده، قسمه دي، خو ما سره خپله وایناین پریم موبایل دی. زه غواړم چې مثال وایناین پریم موبایل واخلم په امازون سایټ کې، امازون سایټ کې وبخئ. نو دلته به ملګرو تاسو په همدغه سرچ کې ولیکئ، دلته به تاسو ولیکئ مثال هواوی، زه لیکم وایناین پریم موبایل. تاسو چې هر شی اخلئ ملګرو په همدې سرچ کې به تاسو ولیکئ. دلته ملګرو تاسو یا په همدې سرچ نه کلیک کړئ، یا تاسو لاندې په کیبورډ کې په د ګو اپشن باندې کلیک وکړئ. خو زه په همدې سرچ اپشن نه کلیک کړم. هر کله مو چې سرچ اپشن کلیک کړم موږ ته به اوس هواوی وایناین موبایلونه راواړوي. لږ انتظار کو. تاسو وینئ ملګرو د هواوی وایناین په نوم موبایلونه چې دي ټول یې راوړل، 4 ډول موبایلونه دي په هواوی وایناین کې. تاسو وینئ لومړی موبایل تاسو وینئ ملګرو هواوی وایناین 2019 جی کے ایم په نوم موبایل دی. مثال 40 حافظه لري. تاسو وینئ 3 جی بی ریم لري. قیمت یې څومره دی؟ $194 دی. تاسو په $194 هم دا موبایل اخیستلی شئ. دغسې د کوز نره تاسو ګورئ. هواوی وایناین پریم هم دا دی، مثال د 4 جی بی ریم لري، 128 پوس شوه، مثال هغه 40 جی بی حافظه لري او 3 جی بی ریم. تاسو چې هر یو موبایل دلته خوښ وي تاسو وینئ دلته نور موبایلونه هم قسمه تاسو چې هر ډول شی وغواړئ، مثال هر ماډل موبایل که نوکیا وي، سامسونګ وي، آیفون وي، هواوی وي، هره کمپنۍ موبایل او کمپیوټر هر شی تاسو سرچ کولی شئ، د خپله خوښې شی دلته پیدا کېږي. نو تاسو چې کوم موبایل خوښ وي تاسو په هغه نه کلیک وکړئ. مثال زه غواړم چې همدغه موبایل واخلم، زه په همدې موبایل به تاسو کلیک وکړئ په دې لینک باندې. هر کله مو چې دلته کلیک وکړم ملګرو تاسو ته به یوه بله صفحه را خلاصه شي. لږ انتظار کو. دلته ملګرو تاسو وینئ موږ ته موبایل مکمل خصوصیات هر څه راواړول، قیمت، مثال موبایل څومره روم د موبایل څومره خصوصیات دي موږ ته هم دلته دا راړوي. دلته لږ نیټ کې مشکل دی، په افغانستان کې لږ نیټ کمزوری دی. ستاسو که بهر ملکونو کې یاست تاسو ته بیا کوم مشکل نه وي، تاسو ته به معلومات ډېر تیز رسرچ کېږي.
ځکه چې بهر ملکونو کې خو نیټ ډېر تیز دی، خو افغانستان کې داسې ډېر خوند یې نشته دی، نیټ کمزوری دی. لږ انتظار کوو چې موږ ته د موبایل دلته کوم تصویر چې دی یا خلاص شي. زه د سبخاري پرېش کومه. لږ انتظار کوو. دلته د موبایل ملګرو ټول کور مثال پیښې شات لوری مثال شیشه سکرین هر څه تاسو ته ښایي په همدې ځای کې مثال مکمل ډسپلی د موبایل تاسو ته ښودل کېږي. خو دلته نیټ کې مشکل دی. زه یو موبایل انټرنیټ سره غیر کنیکټ کوم، دوباره یې بیا کنیکټ کوم. دلته زه بیا ریفریش کوم پیج. انتظار پاتې کېږو ملګرو. اوس تاسو به موږ ته معلومات راوړوي. لږ انتظار کېږو. خو تاسو وینئ ملګرو نیټ کار وکړ. تاسو وینئ موږ ته موبایل تصویر هم راوړو. دلته ملګرو تاسو وینئ د موبایل تاسو چې هر ډول شی اخلئ مثال موټر یار شي تاسو ته په داسې کې نوره پټوګان هم راوړوي. مثال چې مخ سکرین یې څه ډول دی، سټي بیټري کور یې څه ډول دی، مثال کمرې شی رنګ یې څه ډول دی، هر څه تاسو ته ښیي. مثال دلته که تاسو کلیک کړئ دا وینئ مثال د ملګرو د وینئ د کونج کې تاسو په همدې کلیک کوئ تاسو ته بیا اوس بل تصویر راوړي موبایل. تاسو وینئ لږ انتظار کوو. خو دلته نیټ کې مشکل دی. که ستاسو نیټ تیز وي ستاسو ته بیا تصویران هم ډېر زر سرچ کوي راوړي یې. خو زموږ دلته چې څومره مشکل نیټ کې تاسو وینئ ملګرو دلته بیا که موږ په دا بل نه کلیک وکړو په همدې ونې دا د موبایل ټول تصویران دي د موبایل د کور نه مثال د موبایل د سکرین نه دوی د هر ځای نه مهم تصویران راخیستي وي. دلته تاسو ته دا ځای کې لګولي وي. تاسو هر څه کتلی شئ په منظم ډول. مثال د کمره دوی مخ کمره وځي مثال دلته ملګرو تاسو وینئ موبایل ټول خصوصیات دي. که تاسو په انګلیسي پوهېږئ مثال 256 GB حافظه، 4 GB ریم، دومره ډسپلی ریزولیشن مثال دومره بیټري دومره هغه لري مثال کمره هر څه د دې پر ټول معلومات دي موبایل. نو اوس ملګرو چې هر کله ستاسو موبایل خوښ شو اوس یې موږ څنګه اخیستلی شو. دلته ملګرو تاسو راشئ دلته فقط په د بوی ناو باندې کلیک وکړئ. مثال د بوی من اخیستل تاسو په همدې کلیک وکړئ. هر کله چې په همدې کلیک وکړ لږ انتظار کېږو چې موږ بله صفحې ته بوځي. اوس به موږ ته یوه بله صفحه راخلاصه شي ملګرو. لږ انتظار پاتې کېږو. انټرنیټ کار پرېښود. زه بیا یو ریفریش کوم. نو ویډیو تر پایه وګورئ ملګرو. ویډیو ډیره مهمه ده. که تاسو دا ویډیو ښه په دقت سره وګورئ انشاءالله تاسو ته بیا کوم مشکل نه جوړېږي. تاسو بیا په اسانۍ سره کولی شئ چې هر یو ډول شی چې اخلئ تاسو اپلای ورته وکړئ تاسو ته خپل کور ته ورسېږي. په خارج ملکونو کې یوه ډېره زبردسته طریقه ده. نو زه بیا موبایل غیر د انټرنیټ سره کنیکټ کوم. دلته نیټ کې مشکل دی. تاسو هم لږ حوصله وکړئ. حوصله مه تنګوئ ځکه چې دا پکې راځي. دلته په افغانستان کې نیټ بیخي کمزوری دی. د ورځو لخوا خو بیخي ډېر کمزوری وي. بیا زه ریفریش ورکوم. انشاءالله دا ځل به کار کوي. لږ انتظار پاتې کېږو. انشاءالله نیټ کار وکړو. بیک آنلاین اوس به هغه صفحې ته موږ داخل شو چې هلته موږ په ووی ناو باندې کلیک وکړ. اوس به موږ صفحې ته داخل کړو. نو دلته ملګرو دا ځای ډېر مهم دی. دلته ستاسو نه هغه ادرس غواړي چې په کوم ځای کې تاسو اوسېږئ تاسو ته موبایل در ورسېږي. مثال یا تاسو دوکان وي په کوم بهر ملکونو کې په کوم ښار کې مثال یا مثال ستاسو کور وي ستاسو به همغه ځای ادرس دلته ورکوئ. دلته به تاسو راشئ ملګرو په دغه اډ نیو ادرس باندې به کلیک وکړئ. دلته مو چې هر کله کلیک وکړئ دلته به ملګرو تاسو خپل هیواد انتخاب کړئ چې تاسو کوم هیواد کې اوسېږئ هغه هیواد به دلته انتخاب کړئ. مثال دا که ټول هیوادونه شته تاسو وینئ افغانستان هم کې شته خو بدبختانه چې افغانستان کې نن سبا آنلاین بزنس نشته دا کار نه کوي. خو نور کوم ملک کې تاسو اوسېږئ دلته به تاسو خپل ملک انتخاب کړئ چې تاسو کوم ملک کوئ. مثال امریکا کې وئ، دوبۍ کې وئ، سعودي عرب کې وئ، اسټرالیا کې وئ، فرانسه کې، انګلستان کې هر ملک کې وئ مثال
تاسو به دلته هغه ملک انتخاب کړئ. ترکیه کوئ. هر کله مو چې ملک انتخاب کړو لومړی به خپل هیواد انتخاب کړئ، خو دلته موږ یونایټډ سټیټ انتخاب کړی دی، امریکا. دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ، دلته به فون نمبر ولیکئ، دلته به هغه ادرس ولیکئ چې تاسو په کوم ښار کې اوسېږئ. مثال کوم ښار کې، په ښار کې به کومه څنډه کې اوسېږئ، هغه ادرس په دقت سره ولیکئ. مثال په کوم مارکیټ کې، مثال په کوم اطاق کې، تاسو ته به همغه ځای ته د موبایل در رسېږي. دلته به هم بیا دوباره دویم ادرس هم ورکړئ. دلته به مثال ښار ولیکئ، کوم ښار کې یاست، مثال په امریکا کې ټکساس کې، واشنګټن کې کوم ښار کې یاست. دلته ملګرو تاسو بیا زیپ کوډ ولیکئ، د همغه ځای زیپ کوډ چې تاسو په کوم ښار زیپ کوډ یې، کوم کوڅې مثال هغه زیپ کوډ. که زیپ کوډ تاسو نشئ پیدا کولی، مثال تاسو به چې د زیپ کوډ به څنګه پیدا کوو، تاسو به لاړ ګوګل سرچ ته لاړ شئ، هلته به ولیکئ چې په کوم ځای کې تاسو اوسېږئ. مثال په ښار کې په ټکساس کې، یا مثال په واشنګټن ښار کې تاسو اوسېږئ، په امریکا کې مثال ښیم، تاسو به ولیکئ په واشنګټن ښار کې چې په کومه کوڅه کې اوسېږئ، کوڅې نوم به ولیکئ چې د زیپ کوډ په هغه کې وټ مثال یو واشنګټن زیپ کوډ مثال، یا ټکساس زیپ کوډ، یا مثال تاسو په دوبۍ کې اوسېږئ، وټ د دوبۍ زیپ کوډ همغه ځای چې په کوم مارکیټ کوم ځای کې تاسو یاست موقعیت لرئ، لوکیشن، هغه ځای زیپ کوډ ولیکئ. تاسو ته به زیپ کوډ راوړی، یا به تاسو سره کاپي کړئ او به دلته واچوئ. هر کله مو چې دا معلومات واچول، دلته بیا د چک مار ولګوئ په دغه یوز دیز ادرس، په همدې به کلیک وکړئ چې تاسو ادرس به ثبت شي. نو خو زما سره فعلا شته، زما مخکې دلته یو ادرس ثبت کړی و، زه په همدې ادرس نه کلیک کړم. مثال دا د امریکې یو ادرس دی، په همدې زه کلیک کړم. د ټکساس تاسو وینئ ملګرو دا ادرس ما ورکړی و. هر کله چې مثال تاسو هلته کلیک وکړئ، تاسو به بیا همدغه شان یوې صفحې ته بوځئ. لږ انتظار کو، دلته تاسو ته بیا همدا ډول یوه بله صفحه راوړي ملګرو، چې په دا ځای کې بیا تاسو نه کارتونه غواړي. زه تاسو ته لږ انتظار وکړئ. تاسو وینئ ملګرو دلته به ستاسو ته کارتونه راوړوي. ستاسو مثال چې هر ډول کارت لرئ، مثال یې بینک کارت لرئ، ویزا کارت لرئ، مثال ماسټر کارت لرئ، د ټول کارډونه دي وینئ. تاسو وینئ امازون کوم خپل کارډونه چې دی لرئ، امازون خپله هم کارت لري. کوم ډول کارت چې لرئ تاسو به انتخاب کړئ. خو دلته به تاسو په د زه په د اډ انیو ار کارت ډیبټ کارت نه کلیک کوم. مثال تاسو که ډیبټ کارت لرئ، ډیبټ کارت تاسو به په همدې کلیک وکړئ. هر کله چې په همدې باندې کلیک وکړ، انتظار به وکړئ، لږ انتظار پاتې کېږو. ستاسو نه دومره وخت نه غواړي، ځکه چې دلته چې څومره د ویډیو ستره شوه مثال، یا وخت ډېر نیسي، دا ټول د نیټ مشکل دی. نیټ سم ډول کار نه کوي، او ستاسو نیټ چې تیز وي، تاسو ته به ډېر په تیزۍ سره یو نه بل سایډ ته داخلېږي، ډېر په تیزۍ سره به معلومات ته راړوي. نو دلته زما ټول مشکل چې د نیټ مشکل دی ملګرو، د مشکلو سره مخ یم. او تاسو لږ حوصله راسره وکړئ چې په ویډیو باندې به سم ډول پوه شئ، بیا کوم مشکل سره مخ نه شئ. زه دوباره بیا کلیک کړم، دلته نیټ مشکل یې موږ یا سایډ ته داخل نه کړو. کوم د بینک کارت صفحه چې وه، ډیبټ کارت موږ ته خلاصه نه شوه. لږ انتظار کو، انشاءالله کار وکړي. که کار یې ونه کړ، زه بیا یو انټرنیټ موبایل انټرنیټ سره غیر کنیکټ کوم چې دوباره بیا تیز شي انشاءالله. نه یو کار زه ملګرو بیا یو موبایل غیر کنیکټ کوم له انټرنیټ سره، بیا یې دوباره کنیکټ کوم. تاسو هم لږ راسره حوصله وکړئ. زه دوباره بیا کلیک کوم، دلته ریفریش غواړي سر نه، زه بیا ریفریش ورکوم ملګرو. نو انټرنیټ کنیکشن، انشاءالله انټرنیټ سره کنیکټ کېږي، موبایل کار به کوي. تاسو لږ حوصله وکړئ. که ویډیو لا پسې وغځېږي هم پروا نشته، ځکه چې ستاسو ته بیا کوم مشکل سره مخ نه شئ، کومه ستونزه درته پیدا نه شي. انشاءالله تاسو همدا طریقه چې زده کړئ، ویډیو په دقت سره وګورئ، تاسو هر ډول شی چې اخلئ په اسانۍ سره اخیستلی شئ. په همدې طریقه زه لږ انتظار کوم ملګرو چې د لاین ته بیا سر نه داخل شي، موږ د صفحه ریفریش شي. غټ مشکل دی د انټرنیټ، نه پوهېږم چې بله نوره ورځ دومره هم نه وي سلو لکه نن چې سلو دی په همدې ویډیو کې. نه پوهېږم چې څه مشکل دی. نو دلته ملګرو زه بیا اوس په د اډ کارت ډیبټ کارت نه کلیک کوم. هر کله چې دلته کلیک وکړئ، لږ انتظار پاتې کېږو. انشاءالله دا ځله به کار کوي ختمن. لږ انتظار کوو، حوصله وکړئ راسره. نو تاسو وینئ ملګرو موږ ته د کارت کوم آپشن چې وه راوړوله. هر کله چې تاسو هلته په ډیبټ کارت نه کلیک وکړ، تاسو به دلته د خپل کارت ډیبټ کارت نمبر ورکوئ په همدې ځای کې چې ستاسو کارت څومره نمبر یا نمبر به دلته ورکوئ په همدې ځای کې. دلته به ملګرو تاسو د نیم اپ کارت، ستاسو کوم نوم چې په کارت نه نوم به ورکوئ. مثال دلته به تاسو تاریخ ورکوئ، او دلته به تاسو بیا ملګرو
په د اډ یور کارډ نه کلیک وکړئ. هر کله مو چې دلته کلیک وکړو ځکه چې زما سره فعلا کارډ نشته، زه دلته کارډ نه ورکوم ځکه چې دروغه کارډ نشم ورکولی، دروغه کارډ نه ثبتوي. تاسو چې خپل کارډ یا دلته مو چې کله نمبر وشو دا نه کلیک وکړئ. هر کله مو چې کلیک وکړو ملګرو تاسو ته به دلته ولیکي ستاسو نه پیسې کارډ کړي چې موبایل په څومره پیسې وي، خو تاسو دې ته مو پام وي چې تاسو په کارډ کې به دومره پیسې وي. مثال چې موبایل به څه وي، مثال په $199 موبایل دی، مثال ستاسو په کارډ کې باید $2.5 وي، مثال یا $200 چې ستاسو نه هلته پیسې کټ کوي. داسې نه چې ستاسو په کارډ کې مثال $100 وي او هلته موبایل په $199 وي، داسې خو نه کېږي. ستاسو په موبایل کې باید پیسې وي او اصلا چې دې ځای ته مو پام وي. کله مو چې نمبر داخل کړئ د کارډ ملګرو دلته په اډ یور کارډ نه مو کلیک وکړو، ستاسو کارډ نه مو پیسې کاټ شي او تاسو ته به وخت ولیکي چې په دا تاریخ مثال ستاسو کوم ځای ادرس ورکړی وي همغه ادرس ته به ستاسو ته موبایل در ورسوي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې په ویډیو پوه شوي وئ، ویډیو مو خوښه شوي، که خوښه شوي مې نورو ملګرو سره یې هم لایک کړئ او شیر یې کړئ چې نور ملګري هم له همدغه ویډیو څخه برخمن شي او دوی هم وکولی شي چې په اسانۍ سره په خارج ملکونو کې څوک اوسیږي یو شی اخلي او په انلاین ډول اپلای وکړي. نو ملګرو د راتلونکو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل مو که سبسکرایب نه وي حتما در سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت چې هر ځای کې اوسئ.